څلورمه برخه د اوباما بیړه د 2009 میلادي څخه تر 2010 میلادي پورې. 12م څپرکی 2 چنده ژمنتیا. د 2009 میلادي د می میاشتې 11مه نیټه وه. رابرټ ګیټس د تل په څېر له احساساتو څخه په تشه څېره د پینټاګون د خبري کنفرانس خونې ته راننوت. دغه بیړني کنفرانس ته خبریالان په داسې ډول راغوښتل شوي وو چې هیڅوک هم نه پوهېدل د کنفرانس موضوع څه شی ده. ګیټس لاړ او د چوکۍ په قطار کې د مشترک استاد د مشر مایک مولن تر څنګ کېناست. په لاس کې یو 4 مخیز کارت کړی کاغذ و چې د هغه له مخې یې غوښتل وغږېږي. تقریبا تر دېرشو پورې خبریالان را احضار شوي وو. د کامرو د تڼیو د کېکاږلو له غږ پرته نوره هره خوا چوپتیا خپره کړې وه. د دفاع وزیر د وړو خبرو سړی نه و. مستقیما به اصلي خبره کوله. لومړی یې د ورځې مهمه پیښه بیان کړه. د عراق په یو روغتیایي کلینیک کې یو امریکایي ډلګي مشر د نامعلومو دلایلو له امله 15 کارکوونکي په ډزو وژلي وه. ګیټس د خپل وقار او درنښت په حفظ سره کاټ کړی بیانیه پرانستله او په پیل یې وکړ. ویې ویل چې په افغانستان کې موجوده وضعیت ته په کتو دوی دې پایلې ته رسېدلي چې امریکا پوځ تر دې ښه او بهتره ځلیدلی شي او دغه جګړه یوه نوي فکر او تګلارې ته اړتیا لري. ورپسې اصلي او مهم خبر اعلان کړ او هغه دا چې د 15 ورځې وړاندې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو جنګي مشر ستر جنرال ډیوډ ایم سي کرینان له دندې ګوښه کړی. که څه هم په پینټاګون کې د دیوالونو هم غوږونه لرل او هر مهمه پریکړه به تر اعلانېدو وړاندې ځینو رسنیو او ځینو کسانو ته رسېدله، خو دا ځل ګیټس توانېدلی و چې دغه خبر 15 ورځې پټ وساتي. د له دغې پریکړې حتی هغه خبریالان هم خبر نه و چې یوه اونۍ وړاندې د ګیټس سره په سفر افغانستان ته تللي و او امسي کرنان یې هم لیدلی و. که څه هم چې په پینټاګون کې د ګیټس د تصدۍ 2.5 کاله پوره کېدل او ټول پر دې پوهېدل چې دی یو کم احساساتي او نه عاطفي شخص دی او پر خپلو جنرالانو ډیر کنټرول لري، خو د یوه جنګي مشر ګوښه کول کاملا متفاوته خبره وه. دې ته ورته پیښه په 1951 میلادي کې هغه وخت رامنځته شوه چې ولسمشر ټرومان د کوریا په جګړه کې د ناغېړۍ او سرکښۍ له امله جنرال ډوګلاس مارکارټر له دندې عزل کړی و. خو ګیټس بیا د دې کار توجیه په سمه توګه ارایه نه شوی کړی. هغه یوازې دا وویل چې همسي کرنان نافرماني کړې ده او نه یې هم کوم غلط کار کړی. هغه وویل هیڅ کومه خبره نه وه. کرنان مې یوازې د دې لپاره ګوښه کړ چې په دغه وخت کې نوي رهبریت او فکر ته اړتیا ده. ډریال مولین هم په همدې کچه مرموز او وویل چې دی په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په لیدو ډیر خوشبینه شوی دی، خو بیا هم تغییر او بدلون یو اصل دی او دې اصل ته اړتیا وه. ټولو حاضرو خبریالانو په مشکوکو او حیرانو قیافو ګیټس او مولین ته کتل. د CNN یوې مشګافې خبریالې برابر سټار چې د پینټاګون په دهلیز کې باله کېدونکو غږونه هم خبرېده، د دغه ناڅاپي خبر په اورېدلو حیرانه شو او د نور توضیحاتو غوښتنه یې وکړه. هغې وویل آیا دا د عدم اعتماد په معنا ده که څنګه؟ هغې زیاته کړه په بښنې سره خو ما په دې اړه تر اوسه هیڅ شی هم نه دي اورېدلی چې تاسو ولې کرنان د دغې دندې وړ نه بولئ. ګیټس بیا پخوانۍ خبره تکرار کړه او ویې ویل چې وخت د بدلون تقاضا کوله. هغه وویل چې نوي اعلی سرقمندان ولسمشر بارک اوباما 6 اونۍ وړاندې د افغانستان د جګړې لپاره یو نوی جامع ستراتیژي جوړه کړې او دغه هېواد ته یې د 1000 نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو پرېکړه کړې چې په دې سره به افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 80,000 ته ورسیږي. ګیټس وویل چې دغو بدلونونو ته په کتو د او مولین پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې مشري یو نوي جنرال ته وسپاري او هغه به ستر جنرال امسي کرسټال وي. کرسټال د ځانګړو ځواکونو جنګیالي تیر شوی او د مولین تر نظر لاندې یې په مشترک ستاد کې دنده ترسره کړې. ظاهرا د امسي کرنان ناڅاپي ګوښه کېدل هیڅ د فهم وړ نه و، ځکه همدا مولین او ګیټس و چې 11 میاشتې وړاندې همدا دنده ورکړه. کرنان له هغه راهیسې چې ګمارل شوی و د نورو پوځیانو غوښتنه کوله چې افغانستان ته ور واستول شي، خو اوس چې بالاخره د پوځیانو د ورستولو پریکړه خپل اوباما وکړه نو کرنان بیا د څه لپاره ګوښه کېده. خو یوه خبره وه او هغه دا چې کرنان یو ناویل شوی اصل نقص کړی و. هغه نقص عام ولس ته فریب ورکول و چې کرنان تر پایه دا کار ونه کړ. د په همغه لومړیو ورځو کې چې افغانستان ته ولاړ اعلان وکړ چې د دغه هېواد امنیت ښه نه دی او د نورو جنرالانو خلاف یې تر پایه د امریکا ملت ته هغه څه وویل چې واقعیت یې درلود. په هغې خبري کنفرانس کې چې تر بشپړېدو څو ساعته وروسته یې کرنان له دندې هم ګوښه شو، د 2009 میلادي د می په 6 د نوموړي وویل چې په جنوب کې جګړه بس ته رسېدلې او په ختیځو سیمو کې ډېره سخته جګړه روانه ده. تر هغه د کنفرانس څو ساعته وروسته کرنان ته د غرمې د ډوډۍ پر مهال وویل شول چې کار یې تمام دی.
ګیټس او مولین رښتیا د همدې لپاره کنان ګوښه کړی وي که نه خو دغه خبر د امریکایي پوځیانو نور برخو ته هم استول شوی و چې کنان د رښتیا ویلو له امله له دندې ګوښه کړی شو. تر ګوښه کېدو څو ورځې وړاندې کنان په افغانستان کې خپلو نږدې همکارانو ته وویل چې درخواست د پنټاګون چارواکي خوابدي کړي. په یوه ناسته کې چې د کندهار د ساحوي جنګي مشر برید جنرال جان نیکولسن او جنرال کرنان ترمنځ ترسره شوه، د نیکولسن د نظامي مرستیال په حواله کرنان نیکولسن ته وویل چې ښایي د دې ځای د وضعیت په خراب بیانولو کې موږ ډیر صداقت او ښه کړي وي. اوس د شالید پر اساس پوهیږو چې کرنان مخکې تر دې چې رسماً ګوښه شي خپله هم پوه شوی و چې دا خبره یې کوله. د نیکولسن نظامي مرستیال وایي چې دا د ده خبره وه. په ډیر مسلکي انداز وکړه، غوسه نه و، خو اوس چې کله زه شاته ګورم نه پوهیږم چې د دې خبرې تر شا د هغه مخکې له مخکې د پوهېدو رنګ لیدل کیږي. دغه ستر بدلون د رسنیو سره ټکي تغذیه کړل، خو اساسي ستونزه یې راونه شوه پړلی، پرته له شک چې دغه کار د امریکا پر جنګي ګډې ستراتیژۍ نیوکې او شکونه زیات کړل. اوباما چې کله په 2008 میلادي کې ټاکنې وګټلې، نو د عراق د جګړې د پای ته رسولو او افغانستان ته د لا ډېرې پاملرنې ژمنه یې وکړه. زیاترو امریکایانو هغه وخت د افغانستان جګړې ته د 9/11 پیښې له امله د موجي او منطقي جګړې په سترګه کتل. وروسته تر هغه چې اوباما رسماً کار پیل کړ، جمهوریت پلوه ګیټس یې د دفاع وزیر په توګه په خپل ځای وساته او د افغانستان په اړه د هغې ستراتیژۍ مشري ور وسپارله چې دوی به جامع ستراتیژي ګڼله. اوباما له پاکستان سره د ډیپلوماټیکو مذاکرو پر تحقیق کولو ټینګار وکړ، ځکه تر هغه وخته ټول پر دې پوه شوي وو چې پاکستان د القاعده ډلې او طالبانو لپاره د پټنځای حیثیت خپل کړی او له همدې ځایه شبکې بیرته په ځوانېدو دي. خو داسې ښکارېده چې د اوباما ستراتیژي هم د بوش له زړې پالیسۍ سره چندان توپیر نه لري. اوباما د بوش د ستراتیژۍ په هغو زړو موخه بسنه وکړه چې یوه یې د شورشیانو مقنیول او محدودول و او بله یې د افغانستان د حکومت دومره په پښو درول و چې پخپله د ځان دفاع وکړی شي. د عمل او جګړې په ډګر کې د امریکایي ځواکونو پوښتنې د اوباما په دوره کې هم لا ینحل پاتې شوې. امریکایي پوځیانو لا هم ځینو اساسي پوښتنو ته ځواب نه درلود، مثلا دا چې د دغې جګړې مشخصې موخې کومې دي، تګلاره او اهداف یې څه دي، یا په بل عبارت امریکایي ځواکونه لا هم نه پوهېدل چې د کومې پایلې لپاره جنګیږي. تر 2009 میلادي پورې د امریکا زیاترو هوایي ځواکمنیو او مرین پوځیانو په افغانستان کې د عسکري خدمت ګڼې دورې تېرې کړې وې. دوی بعد چې هر ځل د نوې دورې لپاره راتلل، نو د جګړې بېمعناتوب او انحراف به یې حس کاوه. د مشکوکو ترهګرو څارلو او وژلو دوی هېڅ ځای ته نه ورسولي او طالبان نور هم تقویه کېدو په حال کې وه. د امریکا د ځانګړو ځواکونو قماندان تورن جنرال ایډوارډ ریډرټ چې په افغانستان کې د جنگي خدمت 6 دورې بشپړې کړې وې، د زده شویو پندونو مرکې ته وویل، هغه وخت به چې ما د افغانستان په اړه فکر کاوه، نو ویل به مې چې دغه ستونزه باید یوه بله حل لاره ولري او یوازې د خلکو په وژلو دا جنګ نه تمامیږي، ځکه دا هغه څه دي چې موږ یې تر اوسه تکراروو خو پایله نه ورکوي. جګړن جورج لاچکوټو چې لومړی ځل په 2004 میلادي کې د پیاده ځواک د سرتیري په توګه افغانستان ته تللی و، 15 کاله وروسته افغانستان ته د ځانګړو ځواکونو د 2م ګروپ د مشر په توګه بیا ستون شو او د ریډر تر امر لاندې یې کار کاوه. د پوځیانو شفاهي تاریخي مرکې ته په دې اړه وویل، هر څه دومره مغلق و چې د دوست او دښمن توپیر نه کېده. داسې کسان چې تېره ورځ به مو جګړه ورسره وکړه، سبا ته به بیرته عادي خلک وه. د اوباما نوې ستراتیژۍ یوازې څو میاشتې دوام وکړ، کله چې امسي کرسټال د نوي جنګي مشر په توګه د 2009 میلادي په جون میاشت کې کار پیل کړ، نو هغه د جګړې د ستراتیژۍ د بیا کتنې بل امر وکړ او دا په دې معنا و چې د ولسمشر ستراتیژي د کرسټال له نظره د تطبیق او کار اخیستلو وړ نه ده. جنرال کرسټال د 2 ستورو لرونکو امریکایي ستر جنرال زوی و او یو ځل یې پخوا هم په افغانستان کې د خدمت دوره تېره کړې وه، خو د هغه وخت زیات شهرت پیدا کړ چې په عراق کې د ځانګړو ځواکونو مشري پر غاړه واخیسته او د القاعده سلګونو پاڅونوال او رهبران یې ووژل. دا هلته له ستر جنرال ډیویډ پیټریوس سره چې پر عراق کې د امریکایي ځواکونو جنگي مشر او په عراق د پنټاګون د شورش ضد ستراتیژۍ جوړونکی و هم نږدې اړیکې رامنځته کړې. پیټریوس وروسته د امریکا د مرکزي کمانډو مشرۍ ته ترفیع وکړه چې پر بنسټ یې په منځني ختیځ او افغانستان کې د نظامي عملیاتو نظارت ور په غاړه و. دا پیټریوس و چې امسي کرسټال یې لوړپوړو چارواکو ته د افغانستان د جنګي مشر په حیث پیشنهاد او توضیح کړ. کرسټال او پیټریوس دواړو ځلانده او نیک ټولنیز شهرت درلود او دواړه ذهناً وړ جامع الکمالات او خارقه خلک وه. د عراق له جنګي تجربو سره تازه راستانه شوي کرسټال او پیټریوس غوښتل چې په افغانستان کې هم د شورش ضد عراقي ستراتیژي عملي کړي. نورو جنرالانو هم له 2004 میلادي راهیسې همدا ستراتیژي تر لاس لاندې نیولې وه، خو
خو په دومره توپیر چې هغه وخت د پوځیانو شمیر تر هغه ډیر کم و چې کریسټال او پیټریوس د دې ستراتیژۍ لپاره اړین ګڼل. ځینې پوځي چارواکي چې په افغانستان کې یې ډیره تجربه لرله وایي چې کریسټال او پیټریوس په مغروره بڼه داسې انګیرله چې د دوی شورش ضد ستراتیژي به په افغانستان کې پایله ورکوي، پرته له دې چې یو ځل شاته وګوري او په دې هېواد کې د پخوانیو جنرالانو له ناکامیو څخه یو څه زده کړي. د ملي امنیت ایجنسۍ استخباراتي سرتیری جګړن جان پوپیاک چې د 2015 میلادي او 2010 میلادي کلونو ترمنځ 3 ځله افغانستان ته د عسکري دورو لپاره راغلی و، د پوځیانو شفاهي تاریخي مرکې ته وویل په 2009 میلادي کې چې زه بیا افغانستان ته راغلم او د عراق په تجربو د مغرورو نیویو جنگي جنرالانو خبرې مې واورېدې چې سینه به یې ټپوله او ویلې به یې چې دا جګړه به زه اوس درته سمه کړم، نو ډېره خواشینی شوم. هغه زیاتوي زما په اند که څوک وایي چې په افغانستان کې دا سورش ضد ښه ستراتیژي د جنرال آمسي کریسټال په راتلو سره جوړه شوه، د وران پوهاوی دی. جنرال کریسټال د 2009 میلادي په اګست کې د ستراتیژۍ بیا کتنه تمامه کړه او د یوه محرم 6 پاڼې راپور په استولو د امریکایي له حکومت څخه په ښه توګه د دروغ شوي شورش ضد جنګ درخواست وکړ. د دې درخواست یوه برخه د 80,000 نورو پوځیانو غوښتنه وه چې تقریبا د موجودو پوځیانو 2 چنده راتلل. همدارنګه نوي جنگي مشر د افغان حکومت د پر ځان بسیا کولو لپاره د زیاتو مرستو او توکو غوښتنه وکړه چې افغان ملي پولیس او پوځ نور هم پراخ کړي. په ورته وخت کې کریسټال د خپل ستراتیژۍ د ګټورتیا د زیاتولو لپاره پر امریکایي پوځیانو هغه حاکم اصل چې ویلي د هوایي بریدون او چاپو پر ترڅ کې ملکي مرجوب له باید حد اقل وي هم یو څه له پامه وغورځاوه او دا هغه تېروتنه وه چې د زیاتو افغانانو کرکه او غوسه یې راوپاروله. خو د جنرال کریسټال ستراتیژۍ هم ونه شوه کولی چې ځینو هغو بنسټګرو نیمګړتیاوو ته چې د افغانستان په جګړه کې محسوسېدې حل لاره ولټوي. د امریکا او ناټو نور غړو هېوادونو ترمنځ په دې تړاو یو نه رفع کېدونکی اختلاف و چې د افغانستان معضلې ته کوم نوم ورکړي. دوی نه پوهېدل چې په افغانستان کې جګړه کوي، د سولې ساتنې عملیات مخ ته وړي، د دولت جوړونه پروسه کې ښکیل دي، د پوځ د روزنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او که بل څه کوي. دا خبره ځکه اړینه وه چې د ناټو ځینو غړو هېوادونو خپله پوځیانو ته د دفاع له صورته پرته د برید او جګړې اجازه نه ورکوله. د ناټو یو لوړپوړي چارواکي چې له جنرال کریسټال سره یې د ستراتیژۍ په بیا کتنه کې هم مرسته کړې وه د زده شویو درسونو مرکې ته وویل د افغانستان نښتې ته د جګړې نوم ورکولو د نړیوالو قوانینو تر سیوري لاندې ډېر حقوقي عواقب له ځانه سره لرل. نو موږ ځکه د نړیوالو حقوقو له متخصصینو سره وغږېدو او هغه وویل چې د افغانستان معضله جګړه نه ده. د همدې لپاره جنرال کریسټال هم د خپل راپور په وروستیو لیکو کې وویل چې دغه نښته د کلمې په دودیزه معنا جګړه نه ده. د افغانستان د ماموریت په اړه د امریکې او ناټو ګډه اعلامیه تر دې هم ډیره ګونګه وه او میمه وه چې په هغې کې راغلي وه چې د دغه ماموریت موخې په افغانستان کې د شورشیانو د جنګي ظرفیت راکمول، د افغان ملي ځواکونو د وړتیاو او ظرفیتونو لوړول او د حکومت د اجتماعي اقتصادي ودې زمینه رامنځته کول دي چې له دې لارې د دغه هېواد خلکو ته د ژوند مناسب او محفوظ چاپیریال تضمین کړی شي. د جنرال کریسټال ستراتیژۍ یوه بله اساسي پوښتنه هم بې ځوابه پرېښې وه او هغه دا چې دښمن څوک دی. د جنرال کریسټال د راپور په لومړۍ نسخه کې د القاعده هېڅ یادونه نه وه شوې ځکه هغه وخت القاعده نور په افغانستان کې کوم جدي ګواښ نه وه. د ناټو دغه چارواکي وایي په 2009 میلادي کې باور دا و چې القاعده نور په افغانستان کې کوم خطر نه دی، خو په افغانستان کې د امریکا ټول ماموریت پر القاعده راڅرخېده. نو د راپور په دویمه نسخه کې ځکه د دې ډلې نوم ور علاوه کړی شو. حتی افغان رهبران هم د امریکا د تل بدلیدونکو ستراتیژیو تر شا پر پراته منطق سم نه پوهېدل او ګنګس وه. حمید کرزي په 2009 میلادي کې د بهرنیو چارو وزیرې هیلری کلینټن ته د کابل د لیدنې په وخت وویل چې زه په دې اړه مغشوش یم. هغه زیاته کړه زه پوهېدم چې له 2001 میلادي تر 2015 میلادي پورې زموږ موخه څه وه، زموږ موخه د ترهګرۍ ضد جګړه وه. خو ستاسو د حکومت خلکو هغه وخت یو دم دا خبرې پیل کړې چې زموږ موخه د ملا عمر یا بن لادن وژل نه دي. زه نه پوهېږم چې دا څه معنا لري. جنرال کریسټال خپله ستراتیژي په دغو نامطمئنو فرضیو بنا کړه چې افغانان له طالبانو ستړي دي او د ظالمانو په سترګه ورته ګوري. نو که حکومت دوی ته امنیت او د اتکا وړ خدمات وړاندې کړي دوی به پرته له شک د حکومت تر څنګ ودرېږي. قضیه په بشپړه توګه همدا ډول نه وه. زیات افغانان په ځانګړې توګه د پښتون میشتو جنوبي او ختیځو سیمو خلک د طالبانو سره همدله او ویلي چې هېواد یې د یوه کافر خارجي ځواک لخوا اشغال شوی افغان حکومت یې هم لاسپوڅی او ګوډاګی حکومت باله. د ناټو دغه چارواکي وایي د طالبانو شتون د یوې ناروغۍ علامه وه.
خپله ناروغي نه وه، خو موږ ټول عمر د ناروغۍ پر ځای د ناروغۍ له علامې سره وجنګېدو. هغه وایي چې کله به افغان او امریکایي ځواکونه د طالبانو پر ځایونو بریدونه کول، نو وضعیت به د سرطان غوندې نور هم ترینګلی کېده، ځکه موږ دې ته سوچ نه کاوه چې طالبان ولې او د څه لپاره زموږ پر ضد جنګېږي. له بل لوري جنرال کرسټال په خپله ستراتیژۍ کې د پاکستان رول ته په کمه سترګه کتلې وه. د که څه هم په خپل راپور کې پاکستان د طالبانو پټنځای یاد کړی و، خو ویلي یې و چې ناټو او امریکا د پاکستان پر مرستو سربیره هم طالبان محو کولی شي. دا خبره له کرسټال او ځینو نورو لوړپوړو چارواکو سره د اختلاف لامل هم شوه. د هغوی له ډلې یو هم ریچارډ هولبورګ و چې د بوش د ادارې د کوکنارو ضد مبارزې پر پالیسۍ توندې نیوکې کولې. دی د اوباما لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړی استازی وګمارل شو. د پاکستان پر حیاتي رول سربیره هولبورګ د افغانستان د جګړې په اړه ځینې نور ځانګړي نظریات هم لرل. مثلا د افغانستان او ویتنام جګړې ډېرې ورته ګڼلې. دی په دې اړه وایي د دغو دواړو جګړو ترمنځ یو اساسي شباهت دا و چې د دواړو هیوادونو پاڅون کوونکي په ګاونډیو هیوادونو کې خوندي پټنځایونه لري. د هولبروک تر څنګ د افغانستان لپاره د امریکا نوي سفیر هم د جنرال کرسټال پر ستراتیژۍ چندان باور نه درلود. کارل ایکنبري چې په 2009 میلادي کې له پوځي خدمتونو تر تقاعد کېدو وروسته د اوباما لخوا د افغانستان لپاره ټاپ ډیپلومات سفیر وګمارل شو، هغه هم په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د راتلونکي په اړه بدبین و. د 2009 میلادي په نومبر کې ایکنبري اوباما ته یو محرم ډیپلوماټیک لیک واستاوه چې په هغه کې یې له ولسمشر څخه د جنرال کرسټال د شورش ضد ستراتیژۍ د ردولو غوښتنه کړې وه. په دغه لیک کې ایکنبري خبر ورکړی و چې تر هغه پورې چې په سرحدي سیمو کې د طالبانو پټنځایونه وران نشي، د افغانستان د بې ثباتۍ اصلي او ستر لامل به تر پایه پاکستان وي. هغه دا هم ویلي و چې که اوباما د کرسټال د سلګونه زرو نورو پوځیانو د رااستولو غوښتنه ومني، نو یوازې د تاوتریخوالي په کچه کې به زیاتوالی رامنځته کړي او امریکا به په دغه خټه کې نوره هم خښه کړي. په پوځي لوړو لیکو کې پر اختلافو سربیره اعلی سرقمندان د 2009 میلادي په ډسمبر کې د ویسټ پوینټ حربي اکاډمۍ ته په وینا کې وویل چې دی افغانستان ته 10,000 نور پوځیان هم استوي. لدې سره به په افغانستان کې د ټولو پوځیانو شمیر 100,000 ته ورسیږي. همدارنګه ناټو هم موافقه وکړه چې د خپلو جنګیالیو شمیر به 50,000 ته رسوي. او د اوباما د اعلان له یوه شرط سره تړلی و، یو دا شرط چې د ټولو چارواکو لپاره نامتوقع و. اوباما دا هم وویل چې دغه پوځیان به په 18 میاشتو کې خپل ماموریت بشپړوي او بیرته په افغانستان ته راګرځي. دغه مهالویش د پنټاګون او بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي حیران کړل. دوی فکر کاوه چې د نظامي ماموریت د اختتام نیټه اعلانول یو ستره ستراتیژیکه تېروتنه وه، ځکه طالبانو کولی شوی چې همدا 18 میاشتې انتظار او صبر وکړي او د امریکایانو تر وتلو وروسته بیرته راوګرځي. پیټریوس د زده شویو درسونو مرکې ته وویل دا اعلان لکه بد خبر داسې راباندې ولګېد. هغه زیاتوي اوباما تر خپلې دغې وینا 2 ورځې وړاندې موږ خپل دفتر ته وغوښتو چې د دغې وینا په اړه راسره وغږېږي. موږ ټولو وینا واورېده او ټولو وویل چې سمه ده. هغه زیاته کړه ځکه د هغه په ټوله وینا کې دا ټکی نه و چې موږ 18 میاشتې وخت لرو. د افغانستان د چارو متخصص بارنیټ روبین وایي چې دی هم د پیټریوس غوندې د اوباما د مهالویش په اورېدلو ګنګس او گیج شو. روبین پوهېده چې له دغه اعلان څخه د اوباما موخه پر پنټاګون او افغان حکومت فشار راوړل او د دې خبرې روښانه و چې امریکا نشي کولی د تل لپاره په افغانستان کې ښکېله واوسي. روبین د زده شویو درسونو مرکې ته وویل خو دغه اعلان د ستراتیژۍ او اختتامیه نیټې ترمنځ د ټکر د رامنځته کولو له امله ستراتیژي مقیده کړه. د اوباما ادارې د دې پر ځای چې ځینې بنسټیز داخلي تضادونه حل کړي، پر زړه نازړه توب یې غلبه وکړه او د ملت مقابل کې واحد اعلاني او بیانیه یې جبهه ونیوه. ټولو چارواکو یې ژمنه کوله چې دوی به په افغانستان کې په مسله کې تر حد زیات نه ښکېل کېږي. ځینې نورو بیا د بشپړې بریا او فتحې وعدې کولې. امسي کرسټال د 2009 میلادي په ډسمبر کې سنا ته د وینا پر مهال وویل راتلونکي 19 میاشتې به ډېرې برخلیک ټاکونکي او د نهایي بریا تضمینونکي میاشتې وي. هغه ډاډ ورکړ او ویل بریا زموږ ده، بریا زموږ او د افغان حکومت ده. خو د عمل او جګړې په ډګر کې د امریکایي جنګیالیو پر ضد خبرو او ژمنو چندان باور نه درلود. جګړن جرمي سمیت چې په افغانستان کې د لومړنیو راغلیو امریکایي پوځیانو له ډلې څخه و او په 2013 میلادي کې د دویم ځل لپاره په 1 کلن نظامي خدمت افغانستان ته بیا راغی، نو له بګرام څخه تقریبا
چا ستر ښار جوړ شوی و. هغه وایي هغه بګرام چې زموږ په وخت کې حمامونه نه درلودل اوس یو ښار و ما له بوی څه پرته چې یو ځانګړی بوی لري بل هېڅ پخوانۍ نښه پکې ونه لیده. خو سمیت وایي چې له ستراتیژیک پلوه تر یوې لسیزې وروسته هم په جګړه کې کوم پرمختګ نه لیدل کېده. هغه د پوځیانو شفاهي تاریخي مرکې ته وویل مخکې هم راغلی وم په لومړیو وختونو کې اوس بیا راغلم یعنې واقعا عجیبه وه. موږ باید ډېر څه کړي وای خو هیڅ پرمختګ نه و شوی همغه زړه په زړه وه. یو بل امریکایي سرتیري جګړن جاسون لیډل چې د 2009 میلادي او 2010 میلادي ترمنځ په بګرام کې استخباراتي افسر و وایي چې امریکایي سرتیري له لړزې او ویرې پرته په ډېره زړورتیا جنګېدل او قربانۍ یې ورکولې. خو خبره به چې د جنګ د علت او توجیه په طرف تله نو ما او لوړپوړو امریکایي چارواکو په دې اړه قناعت بښونکي ځوابونه نه شو ورکولی. د پوځیانو شفاهي تاریخي مرکې ته وویل له نورو امریکایي سرتیرو سره په یوه سنګر کې جګړه خوندوره تجربه وه. دوی ټول هېواد پاله امریکایان وو خو له ټولو سره دغه اړینه پوښتنه وه او له ما به یې کوله چې رئیس صاحب اخر د څه لپاره دلته جنګیږو. دی زیاتوي زه به د دې پوښتنې په ځوابولو کې له ستونزو او تناقضي فکرونو سره مخ کېدم او نه پوهېدم چې زموږ رهبران او لوړپوړي چارواکي هم د دغه جګړې په اړه واضح عقلاني توضیحات او توجیهات لري او کنه دوی هم همداسې پکې راښکیل دي. د اوباما ادارې په لومړیو کې د صبر او زغم خبرې کولې او ویلي چې د جنرال کرسټال د ستراتیژۍ اغېزناکي او د نهایي بریا معلومېدا لږ تر لږه یو کال وخت ته اړتیا لري. خو څو میاشتې وروسته بیا هم د اوباما د اداري چارواکو د بریا او کامیابیو زیری ورکول. د پالیسۍ په برخه کې د اوباما د دفاع وزارت معینې مایکلی فلوروني د کانګرس د وسلوالو فعالیتونو کمیټې د 2010 میلادي په می میاشت کې وویل شواهد دا راته وایي چې زموږ په تګلاره کې تغییر ورو ورو مثبته نتیجه له ځانه منعکسوي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې ملي پوځ کې د پرمختګ او ځواکمنتیا نښې لیدل کېږي او هغه په دې اړه په محتاطه توګه خوشبینه دی. نوموړی دا هم وویل چې د پاڅون کوونکو تحرک مخ په زوال دی. په دې وخت کې د کمیټې مشر وکیل ایکي سلیکټن ترې وپوښتل دا بریا به څه وخت نهایي او ترلاسه شي. فلوروني ځواب ورکړ موږ پر سم مسیر روان یو او باور لرو چې بریاوې مو په برخه کېږي. دوی دغه خبرې په داسې حال کې کولې چې په 2010 میلادي کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 496 کسانو ته رسېده چې دا شمیر د تیرو 2 کلونو د مجموعي مرګ ژوبلې ډېر و. په ورته وخت کې د هلمند د مارجې ولسوالۍ د نیولو لپاره چې د تریاکو او نورو نشه یي توکو مرکز و امریکایي افغان او ناټو ځواکونه چې شمیر یې تر 15,000 پورې رسېده مالیات ورکړل چې د طالبانو له ډېرې قوي نامتوقع او شدید مقاومت سره مخ شول. جنرال کرسټال دغه جنگ په وینو لړلی ټپ وګاڼه. همدارنګه د کندهار ولایت چې د طالبانو ټاټوبی یې بولي بشپړه تصفیه او ډېر ځنډ سره مخ شو. له 2010 میلادي په جون میاشت کې فلورونو یو ځل بیا سنا ته اظهار شوه چې د وسلوالو عملیاتو کمیټې ته وضاحت ورکړي. دی په جګړه کې د موجودو ستونزو او ننګونو په تایید سره وویل چې هغه لا هم خوشبینه ده او ویل موږ په دې باور یو چې په تدریجي خو حیاتي توګه مخته روان یو. د سنا په دې احضاریه ناسته کې پیټروس هم و. کمیټې مشر امسکین چې کله له ده څخه پوښتنه وکړه چې آیا اوباما له ده سره د 18 میاشتې د مهالویش په اړه همغږي کړې که نه، پیټروس د ځواب په پیلولو سره یو دم ړنګ شو او پر مخه ایښې میز باندې ورپرېوت. امسکین په وارخطایي غږ وکړ چې او خدایه. پیټروس تر څو لنډو شیبو بېهوښۍ وروسته بیرته په هوښ راغی او ویې ویل چې دی لږ څه ډیهایډریټ شوی دی، نوره کومه ستونزه نشته. دی سبا ته بیا احضاریه غونډې ته حاضر شو، خو د دې پیښې اشاره دغه واقعیت ته وه چې په افغانستان کې جګړه واقعا کړکېچنه او سخته ده. یوه اونۍ وروسته یو بل جنرال همداسې بېهوښه او بېحاله شو. رویلینګ سټون مجلې د امسي کرسټال په اړه اوږده معرفتي لیکنه وکړه چې عنوان یې په منډو جنرال و. په دې لیکنه کې د جنرال کرسټال د کسانو هغه خبرې رانقل شوې وې چې په اوباما، هولبروک او نورو لوړپوړو چارواکو پسې یې کړې وې. ډېر بد رد یې ویلې وه. په دغو خبرو کې د جنرال کرسټال د یوه نږدې همکار هغه خبرې او مسخري څرګندونې چې د اوباما په لومړي مرستیال جوزیف بایډن پسې یې کړې وې هم ذکر شوي وې. دغه کس جوزف بایډن د بایټ می په نوم یاد کړی و چې معنا یې ومې خوره ومې څښه ده. اوباما د سرکښۍ او نافرمانۍ په علت امسي کرسټال هم له دندې ګوښه کړ. په دې توګه په تېرو 14 میاشتو کې دا دویم جنګي مشر و چې غځل کېده.
اوباما د ده پر ځای پیټریوس په افغانستان کې د ناټو امریکایي پوځیانو جنگي مشر معرفي کړ. په تیرو 2 اونیو کې دا دریم ځل و چې پیټریوس د سنا مجلس ته احضار کېده او دا ځل د وسلوالو فعالیتونو د کمیټې له لوري د ورسپارل شوي دندې د تاییدیې د اورېدلو لپاره وربلل شوی و. پیټریوس وویل چې دی اوس هم باور لري چې په افغانستان کې په سمه توګه مخته روان دي او پرمختګونه د لیدلو وړ دي. خو کله چې په افغانستان کې د وروستیو ناوړه پیښو او د امریکا د پوځ د ناکامیو په اړه غږېده، نو داسې ښکارېده چې رام شوی او خبرې ورته دیکته شوي دي. دی وروسته تحولات ډراماتیک او ناڅاپي بدلونونه یاد کړل.